بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د نړۍ نیکمرغه ښځه. قدرمنو اوریدونکو، نیکمرغه او مسلمانه ښځه هماغه ده چې د الله رب العزت د اطاعت نه وروسته د خپل خاوند اطاعت کوي او خپل خاوند سره ښه چلند کوي. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همداسې ښځه ستایلې او هغه یې مثالي بللې. او سړیو ته ورونو ته هم پکار دي چې د داسې ښځو لټون وکړي چې هغوی د الله رب العزت اطاعت کوي او د هغه نه وروسته د خپل خاوند اطاعت کوي او خپل خاوند سره ښه چلند کوي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې یا رسول الله په ښځو کې تر ټولو غوره ښځه کم یوه ده؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل نیکمرغه ښځه هماغه ده چې خاوند یې په لیدو خوشحاله شي او د خاوند هره خبره په ورین تندي مني او د خاوند په مال او ځان کې خیانت نه کوي. دا لاندینی آیت نازل شه والذین یکنزون الذهب والفضه، او هغه خلک چې سره او سپین زر خزانه کوي. کله چې دا آیت نازل شه نو امیر المؤمنین عمر فاروق په منډه د رسول الله خواته په داسې حال کې ورغی چې ثوبان رضی الله تعالی عنه هم ورپسې و. عمر رضی الله تعالی عنه عرض وکړه چې د الله رسوله د دې آیت په نازلېدو سره ستا په ملګرو ډېر بوج پرېوتی. نو محمد رسول الله ورته وفرمیل آیا تا ته داسې خزانه در ونه ښیم چې د انسان لپاره تر هر څه غوره وي؟ عمر رضی الله تعالی عنه عرض وکړه چې د الله رسوله ضرور یې راوښیه. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې غوره خزانه هغه نیکه ښځه ده چې خاوند یې په لیدو خوشحاله شي او که خاوند څه امر ورته وکړي نو په ورین تندي یې اطاعت وکړي او د خاوند په نشتوالي کې د کور او مال ساتندویه وي. همداراز نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خاوند خوښي د ښځې لپاره جنت ته د تللو شرط ټاکلی، لکه چې ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي که کومه ښځه په داسې حال کې مړه شي چې خاوند یې ترې خوښ وي نو دا به ضرور جنت ته ځي. نو له دې امله پکار ده ګرانو خویندو چې تاسې هم خپل خاوندان خوښ وساتئ او د خپلو خاوندانو په خوښي کې نیکمرغي او تر مړینې وروسته جنت ترلاسه کړئ. همدارنګه ګرانو خویندو که تاسو په کومې ستونزې او مصیبت کې راښکیل یاستئ صبر وکړئ، د الله رب العزت نه د هغې حل وغواړئ. الله رب العزت به تاسو ته ښه بدله درکړي. له تجربې او مشاهدې نه دا خبره په لاس راغلې چې د صبر میوه خوږه ده. الله رب العزت فرمایي سیجعل الله بعد عسر یسرا، لرې نه ده چې الله رب العزت د سختي نه وروسته پراخي هم ور په برخه کړي. همداشان الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون. ای مؤمنانو له زغم او صبر نه کار واخلئ، د باطل پرستانو په مقابل کې میړانه وښیئ، د حق د خدمت لپاره ملا ټینګه وتړئ او د الله نه ویریدونکي اوسئ. هیله ده چې بری عمومئ. همدارنګه الله رب العزت په سورة بقره کې فرمایي وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیه راجعون. هغو کسانو ته زیری ورکړه چې په دې حالاتو کې صبر وکړي او د مصیبت راتلو په وخت کې ووایي چې موږ د الله یو او د هماغه الله لورې ته زموږ ورګرځېدل دي. همدارنګه الله رب العزت په سورة شورا کې فرمایي وهو الذي ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمت. الله رب العزت هماغه ذات دی چې د خلکو له ناهیلې کېدو نه وروسته باران اوروي او خپل رحمت خوروي. همدارنګه الله په سورة زمر کې فرمایي انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله رب العزت فرمایي صبر کوونکو ته به خپل اجر بې حسابه ورکړی شي. په دې لړ کې الله رب العزت په قرآن کریم کې د حضرت یونس علیه الصلاة والسلام دعا راخیستې ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نشته بل معبود مګر ته یې، پاک دی ستا ذات، بېشکه ما تقصیر او ما لنډون کړی.
وګورئ قدرمنو اوریدونکو د قرآن دغه آیتونه تاسې دې ته رابولي چې نیکمرغه او ډاډمن شئ. نو په کار ده چې د الله رب العزت پر ژمنو باوري شئ او الله خپل مخلوق د دې لپاره نه دی پیدا کړی چې په عذابونو کې ښکیل وساتي، بلکې د ازمیښت، تهذیب او د ادب ورزده کولو لپاره پیدا کړی، ځکه چې الله په خپل بنده باندې تر 80 میندو هم ډیر شفقت کوونکی او مهربان دی. نو په کار ده چې د دغه الله په ذکر، شکر، د قرآن کریم په تلاوت او د سنتو په تابعداري ځانونه د رحم او لورینې وړ وګرځوو. که ځانونه مخکې له مخکې د غمونو او اندېښنو زغملو ته چمتو کړئ نو ښې پایلې به ولرئ. نو ګرانو خویندو، که په تاسو باندې هم کم تکلیف وي، که په تاسو باندې هم کومه ستونزه وي، صبر وکړئ. الله ته د تضرع او عاجزي لاسونه پورته کړئ. هغه ذات د ستاسو ستونزه ویني، هغه ذات په تاسو باندې راوستې او هغه ذات به ستاسو نه لرې کوي او د دې په بدل کې به الله رب العزت تاسو ته اجرونه او ثوابونه هم درکوي. نو که تاسو صبر وکړئ نو تاسې به د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځئ، او که خدای مکړه د الله په پریکړه او د الله په تقدیر باندې راضي نه وئ نو تاسو د نړۍ نیکمرغه ښځې نشئ ګرځېدلی. تاسو الله وپیژنئ. کله چې تاسو الله وپیژنده او د الله په احکامو او د الله په اوامرو باندې عمل وکړه نو تاسو به نیکمرغه ښځې وګرځئ. الله ډیر زیات مهربانه او سخي ذات دی، ځکه چې خپل بنده ته د خپل د بنده د غوښتنې نه هم ډیر شیان ورکړي او له ډیرو ګناهونو نه هم ورسره الله تیریږي، لکه چې الله فرمایي یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. په آسمانونو او ځمکه کې چې هر څوک دي ټول خپلې اړتیاوې له هماغه نه غواړي، هره شپه هره شیبه هغه په نوي شان کې دی. قدرمنو خویندو، الله د داسې قدرت خاوند دی چې په یو وار د ټول مخلوق دعا او فریاد اوري او ټول مخلوق ویني. د خپل مخلوق پر ستونزو خبر دی او په بیا غوښتنو د مخلوق په څیر خوابدی کیږي نه. کله چې د چا کور ته ورشي ورې ورته وډبوي، یو څه ترې وغواړي در به یې کړي، سبا چې ورشي در به یې کړي، درېیمه ورځ چې ورشي در به یې کړي، خو څلورمه ورځ چې ورشي کیدای شي تا ته خوشکه وکړي او په تا غصه شي. خو الله داسې ذات نه دی، په هر وخت کې چې تاسو د الله نه غواړئ الله به یې درکوي. د الله نه چې هر وخت غواړئ الله پې خوشحالیږي او د دعا په نه غوښتو الله رب العزت د انسان نه خفه کیږي. الله رب العزت ډیر پرده پوش ذات دی، په انسان پرده اچوي خو انسانان خپله ځانونه بې پردې کوي. الله په انسانانو شفقت کوونکی ذات دی خو انسانان خپله په ځانونو تیری کوي. نو دا به څرنګه زړه وي چې له داسې ذات سره دې هم مینه نه کوي، ځکه چې همدا ذات د ښېګړو رامنځته کوونکی او د بدیو له منځه وړونکی ذات دی او له ده پرته بل څوک د دعاګانو قبلونکی، د ګناهونو بخښونکی او پردهپوش ذات نشته. همدغه الله ډیر لوراند او قدرمند ذات دی، همده ته لاسونه لپه کیږي او په همدې الله باندې توکل کیږي. تاسو ګورئ د حضرت نوح او د حضرت لوط علیه الصلاة والسلام ښځې کافرانې وي. الله رب العزت وویلې چې دوی به جهنم ته ننوځي، لوط او نوح دفاع نشي کولی. فرعون چې هغه د خدایي دعوه کړې وه، د هغه ښځه مسلمانه وه، آسیه بیبي الله رب العزت هغه جنت ته بیایي. ضرب الله مثلا للذین كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانطاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. د کافرانو په باب د نوح او لوط میرمنې د مثال په توګه وړاندې کوي. هغوی زموږ د دوو صالحو بندګانو میرمنې وې، خو هغوی له خپلو خاوندانو سره خیانت وکړه او دوی د هغو لپاره د الله په مقابل کې هیڅ په درد ونه شو خوړلی. دواړو ته وویل شول چې ځئ اور ته ننوځئ د اور ته ننوتونکو سره. او د مؤمنانو په باب الله رب العزت د فرعون د ښځې مثال وړاندې کوي. نو که تاسو غواړئ چې نیکمرغه شئ، په نړۍ کې نیکمرغه ښځې وګرځئ، نو تاسو هم د آسیې بیبي غوندې د الله رب العزت اوامرو او د الله احکامو ته غاړه کیدئ. او که خدای مکړه تاسو د الله رب العزت اوامرو او احکامو نه سرغړونه وکړه، بیا به د نړۍ نیکمرغه ښځې نه بلکې د نړۍ بدمرغه ښځې یئ. په آخرت کې به هیڅوک تاسو د الله رب العزت د عذاب نه
نشي خلاصولی، لکه چې نوح او لوط علیهم السلام د خپلې ښځې د الله رب العزت د عذاب نه خلاصې نه کړې. تاسو ته ګرانو خویندو هره ورځ برکتناکه ورځ ده، په مغې کې الله ته متوجه شئ. ګرانې خورې، د سهار مانځه نه وروسته قبلې ته مخ کړه، کښېنه، په عاجزي او زاري له الله نه دعاګانې وغواړه، برکتناکه او ښه ورځ وغواړه چې نیکمرغي او بریالیتوب ورسره مل وي، او له الله نه د ورځې په پیل کې داسې ورځ وغواړه چې له اندېښنو او مصیبتونو نه خالي وي، او پاتې ورځ پر دنیوي چارو سربیره په دیني چارو لکه لمونځ تلاوت کې بوخته کړه. که خپله قرآن کریم نشي لستلی نو د بل خوږ غوږي قاري سیډي او کیسټ ځان ته ولګوه او هغې ته غوږ کېده. اسلامي خپرونې واوره، قرآن واوره، ځکه د قرآن کریم لوستل او اوریدل دواړه ثواب لري او له زړونو نه ګرد او زنګ لرې کوي، او کله چې زړونه له ګرد او زنګ نه پاک شي نو خپله له خوښي او ډاډ څخه برخمن کیږي. او ګرانې خورې، د کومو چارو له ترسره کولو چې عاجزه یې هغه پر ځای پرېږده او هغه چارې ترسره کړه چې ښه پرې لاسبرې، او الله رب العزت به تا سره مرسته کوي. الله ان نصر الله قریب، هو د الله مرسته نږدې ده. او زمونږ ګرانې خویندې دې په دې باندې هم پوه شي نیکمرغه ژوند د ښې ښځې په برخه کیږي. کومه ښځه چې د الله د اوامرو د الله د احکامو تابعداره وي، الله به هغې ښځې ته نیکمرغه ژوند ورکوي. ښې ښځې ته پکار دي چې په کور کې د خاوند په راتلو یې ښه تود هرکلی وکړي، او که خاوند اندېښمن وویني نو دا نه چې دا ځان تر هغه هم اندېښمنه کړي، او یا له واره ترې پوښتل پیل کړي چې څه خبرې اندېښمن کړی، زر شه ماته ووایه، بلکې له ځیرکتیا نه دې کار واخلي، او چې خاوند یې ورته څه امر کوي په پراخه ټنډه دې هغه کار ترسره کوي، ځکه چې خاوند یې په کراره کینی او دمه شي نو کیدای شي چې پرته له پوښتنې خپلې اندېښنې له ښځې سره شریکې کړي. خو که بیا یې هم خاوند خپلې اندېښنې له خپلې ښځې سره شریکې نه کړي نو بیا ښځه کولی شي چې په ښه او پسته لهجه یې وپوښتي او خاوند پر دې وپوهوي چې زه در سره غم شریکه یم. او که ښځه پر دې پوه شي چې د خاوند اندېښنې په بل څه چل لرې کولی شي او پرې لاسبرې ده نو له واره باید په دې لړ کې له خاوند سره مرسته وکړي، ځکه په دې سره به د خاوند اندېښنې سمې شي، او بل دا احساس به ورته وشي چې دا په کور کې یوه داسې ملغرله لري چې د نړۍ تر ټولو مرغلرو لوړ بیه ده. خو په دې شرط چې زموږ خویندې دې خبرو ته متوجه شي، خاوند لا غوسه نه وي، کور ته راغلی نه وي چې ښځې له ورایه ورسره جنګ او شور جوړ کړی. نه ګرانې خورې، چې کله خاوند دې کور ته راشي ته ووینې چې هغه اندېښمن دی نو ته هم اظهار د اندېښنې مه کوه، بلکې داسې اعمال ترسره کړه چې د خپل خاوند اندېښنه ته ختمه کړي، ځکه ته هغه سره غم شریکه یې. نو هغه حقوق چې خاوند په خپله ښځه باندې لري، ګرانې خورې، که ته هغه مراعات کړل، د الله اوامرو ته منقاده شوې، دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب.